السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو د یو څو ساعته مخکې په خلیج ټایم کې یو خبر راغی، کوم چې ماته زیاتو ملګرو په واتساپ باندې هم ولیږه، د تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. دې کې د امارات ایرلاینز له قبله لیکل شوي دي چې د دې میاشتې 5 تاریخ څخه، مقصد د 8 میاشتې 5 تاریخ څخه هغه 11 هیوادونه کوم چې دوی باندې متحده عربي اماراتو پروازونه بند کړي وو، د دغو هیوادونو وګړي کولی شي چې امارات ایرلاینز سره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. کله چې د 11 هیوادونو لیست چک کړي نو په دې کې خوشبختانه افغانستان هم وو. دا وګورئ تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. نو د خلیج ټایم معلوماتو له مخې د دې میاشتې 5 تاریخ څخه کسان کولی شي چې د کابل څخه دوبۍ ته امارات ایرلاین سره سفر وکړي. په دې کې به کومو کسانو ته اجازه ورکوي کېږي چې امارات ایرلاین سره سفر وکړي؟ اول دوی باید دواړه ډوز واکسین کړي وي او د واکسینیشن سرټیفیکیټ ورسره وي. کوم واکسین چې 2 ډوز دي، مقصد چې 2 واکسین دي، کله چې د دویم واکسین کړی وي هغې باندې کم سې کم باید 14 ورځې تېرې شوي وي. که 14 ورځې نه وي په تېرې بیا هم دې ته اجازه نه ورکوي. دوهم د دوی ویزه باید ویلیډ وي، مقصد د دوی ویزه باید سیستم کې فعاله وي. دریم د آی سی یا د جوازاتو اپروول باید ولري. څلورم پی سی آر ټیسټ باید داسې لیبرشي څخه وکړي چې کیو آر کوډ ولري او د 48 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي پرې تېر شوی. نو دغه کسان کولی شي چې د 5 تاریخ څخه امارات ایرلاین سره د کابل څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. دوستانو د افغانستان پروازونو باره کې نور چېرته ما داسې خاص معلومات ونه لیدل، خو تاسو لږ انتظار وکئ، ولې چې د نور شرکتونو هم دي چې دوی څه وایي دې باره کې. آیا دوی ته هم اجازه ورکړې شوې ده چې د افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته مسافرین یوسي؟ خو دې لپاره به تر سبا پورې انتظار کوئ، ځکه چې انشاءالله سبا ته به زه دې باره کې تاسو ته ویډیو جوړوم چې آیا د پروازونو دا خبره حقیقت ده او که نه ده. ځکه دا معلومات په الحال صرف په خلیج ټایم کې راغلي دي، خو کله چې ما دقیق معلومات پیدا کړل نو انشاءالله په هماغه ټایم تاسو ته ویډیو په جوړوم. نور ما تېره ویډیو کې ویلي وو چې افغانستان ته پروازونه بندي، تر اوسه پورې کوم اپډیټ نه دی راغلی، خو هغه ویډیو او دې ویډیو کې فرق دی، ځکه هغه څو ساعتونه مخکې ده او دا ویډیو به څو ساعتونه سرته وي، ځکه چې کله ما هغه ویډیو اپلوډ کړه هغې نه وروسته دغه معلومات خپاره شول. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.